دا خلق نور هیڅ نه غواړي دا نظام کفر غواړي بیا دیموکراسي غواړي دا د جمهوریت نظام پر بنده ازادي غواړي بیا دیموکراسي غواړي بیا دیموکراسي غواړي د هیواد د بهر سیکولر افغانانو ته او بالخصوص د یو مشهور موسیقار او فاحش خزي یوې نازیبا ویډیو ته چې پکې د دیموکراسۍ بیا غوښتنه کړې ده او په خپل کړي ډمتوبې فخر کړی دی او ځان د جنت ټیکهداره بولي د دغې ویډیو په خلاف یو سخت غبرګون د شعر په ژبه په اواز د نصیب الله خوش نصیب او صلاح الدین انتظار شاعر د شوکت علي فدا د امارت اسلامي د سوشل مبارزینو او بالخصوص د فرهاد افغان لخوا وړاندې کیږي کوم حقوق چې خزو لره دین اسلام ورکړي دي پاک دی او پیاوړي دي څوک چې د غربي تهذیب همکار دي او وګړي دي دا د هغوی غړي دي اوسې په یورپ کې خو هېواد کې ګډوډي غواړي بیا دیموکراسي غواړي بیا دیموکراسي غواړي دا خلق نور هیڅ نه غواړي دا نظام کفر غواړي بیا دیموکراسي غواړي دا د جمهوریت نظام پر بنده ازادي غواړي بیا دیموکراسي غواړي بیا دیموکراسي غواړي دا چې په غربي انداز کې خزو ته تعلیم غواړي بیا نظام قدیم غواړي علم د قرآن او حدیث نه غواړي ترمیم غواړي خوخه د رجم غواړي دوی په اسلامي معاشره کې تبدیلی غواړي بیا دیموکراسي غواړي دا خلق نور هیڅ نه غواړي دا نظام کفر غواړي بیا دیموکراسي غواړي دا د جمهوریت نظام پر بنده ازادي غواړي بیا دیموکراسي غواړي هر مشو په خوا په جمهوریت کې چې بڅ کېدل فعلو په خوله کېدل راکړه ځواب آیا فحش عمل به نه کېدل ووایه دا ښه کېدل دا د نفس شیطان په لاره خوښه د زړګي غواړي بیا دیموکراسي غواړي دا خلق نور هیڅ نه غواړي دا نظام کفر غواړي بیا دیموکراسي غواړي دا د جمهوریت نظام پر بنده ازادي غواړي بیا دیموکراسي غواړي درومي د ډمتو په لاره ډمه زندګي کوي خوښه د زړګي کوي تما د جنت لارې د وعدت لو حتمي کوي ویاړ په خپل ماضي کوي دا زړه په تیر عمر فدا اوس عیاشي غواړي بیا دیموکراسي غواړي دا خلق نور هیڅ نه غواړي دا نظام کفر غواړي بیا دیموکراسي غواړي دا د جمهوریت نظام پر بنده ازادي غواړي بیا دیموکراسي غواړي